درنو لیدونکو السلام علیکم. سپنتا افغانستان د ښځو لپاره دوزخ بللی. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ او چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رنګین دادفر سپنتا په افغانستان کې د ښځو ژوند دوزخ بللی دی. سپنتا دغه څرګندونې د دویچلند فونک په راډیو سره په مرکه کې کړې دي. سپنتا ویلي چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو د ولکې راهیسې هره ورځ هغه څوک له سیستماتیک تبعیض، شکنجې او قتل سره مخامخ وي چې د طالبانو د ژوند د طرز سره مخالفت لري. د سیاسي چارو دغه کارپو د 2006 او 2010 کلونو ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر و. سپنتا دا هم وویل چې ښځې د کار اجازه نه لري او معاش هم نه ورکول کیږي. سره دې هم داسې ښځې شته په تیره په ښارونو کې چې له ځان څخه د دفاع کوي. د سپنتا په خبره هره ورځ ښځې مظاهرې کوي چې د دغو ګواښونو، شکنجې او تاوتریخوالي څخه تیریږي څو خپل حقوق وساتل شي. د طالبانو د واکمنۍ راهیسې نجونې یوازې تر 6م ټولګي پورې مکتب ته تللی شي او له دې وروسته تعلیم ته تقریبا هیڅ لاسرسی نه لري. ښځې همداراز اجازه نه لري چې بې له نارینهو له کور څخه ووځي، په داسې حال کې چې د ښځو چارو وزارت او د امن کورونه هم تړل شوي دي. سپنتا په نړیوالو ټولنې هم انتقاد کوي او وایي چې افغانستان یې په قصدي ډول ګډوډۍ ته رسولی دی. المان هم د سپنتا په نظر د طالبانو د ولکې راهیسې کافي هڅه نه ده کړې چې پخواني حکمحلي همکاران او کورنۍ یې تخلیه کړي. سپنتا له دې کبله ټینګار وکړ چې دا کار یوازې په بیروکراتیک ډول نه کیږي. سړی باید یو لا پراخه حلقه په بحث کې ښکېله او ډیر ژر عمل وکړي، نه دا چې سړی فقط کینی بحث وکړي او هیڅ عمل ونه کړي. د المان په اخن ښار کې میشت دغه سیاستوال غواړي چې خپل هیواد ته ستون شي. د هغه په خبره که مې د ژوند پاتې کېدو یوازې لږ چانس لرلی، زه به هلته پاتې شوی وای. د هغه په خبره په تیرو کلونو کې هم افغان سیاسونو او هم نړیوال ټولنې اشتباهات کړي دي. خو د په خبره په افغانستان کې د دیموکراسۍ پلي کول کومه پروژه نه ده، بلکې یو اوږد بهیر دی په داسې یو هیواد کې چې جګړو او ویجاړیو ډیر ځپلي دي. دوستان زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.